د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مینوالو لپاره یو بد زیری. چې ملګرو دغه بد زیری به څه وي او څه خبرې دي، ټول معلومات په همدغه ویډیو کې درکوو. ملګرو لکه څرنګه چې تیرو خبرونو کې مونږ ویلي وو، د افغانستان او ویسټ انډیز لوبې به پر سټار سپورټ او همداشان په ملي سپورټ باندې خپریږي. اوس تازه د ملي سپورټ پر صفحه همداشان د کرکټ بورډ د ځینو چارواکو او کارمندانو پر فیسبوک والونو باندې ځینې تازه خبرونه راغلي دي. چې دا خبرونه څه دي او څه خبرې دي، آیا دغه لوبه به مونږ ولیدلی شو یا هم نه، معلومات به هم دغه ویډیو کې درکوو. خو یاران ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو ملي سپورټ تلویزیون په خپله صفحه باندې لیکلي، د افغانستان او ویسټ انډیز ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو ژوندۍ خپرېدلو لړۍ له ستونزو سره مخ شوې ده. ستونزه د لوبې پروډکشن کې ده. سټار سپورټ ته په داسې حال کې د دغو لوبو حق ورکړل شوی و چې کرکټ بورډ له پخوانۍ کمپنۍ ټي اس ام سره یعنې بنګلادیشي کمپنۍ سره 15 کلن تړون لري، چې اوس د دواړو کمپنیو له کرکټ بورډ سره جنجال راپورته شوی دی. او دوی لیکلي وایي خدای دې وکړي چې دغه ستونزه ژر حل شي. د یادونې وړ ده چې د ستونزې حل لپاره د کرکټ بورډ هیئت هند ته تللی، ترڅو دغه ستونزه له نږدې د چارواکو سره شریکه او افغانانو ته دغه لوبې پر تلویزیون باندې ښکاره کړي. خو ملګرو داسې ګنګوسې دي چې ټي اس ام خپل قرارداد له کرکټ بورډ سره لغوه کوي او همداشان سټار سپورټ هم ورسره لغوه کوي، چې دغه به ډیره مشکله شي. بیا موږ نشو کولی د افغانستان او ویسټ انډیز لوبې ننداره کړو. نو تاسو ټول سوال کوئ چې دغه قراردادونه لغوه نشي ترڅو دغه لوبې موږ پر تلویزیون وګورو. که چیرته دغه قراردادونه ختم شول نو بیا نشو کولی دغه لوبې موږ وګورو، یوازې به سکور په کرکنفو باندې خپریږي. ملګرو که چیرته مو هم دغه ویډیو خوښه شوې نو ضرور در سره لایک کړئ. تر بیا د الله په امان.